اوس به راسو عاجزانو پتنګ بازۍ لره نن بسنت دی پخوا به یوه ورځ ولو اوس نن هم دی سبا هم دی بل سبا هم دی عزیزانو عجبه خبره ده موږ په دې خبره ګر سره سر نه خلاصوو چې یاره اوس په دا مې سر خلاص دی لمونځ عبادت زکات عبادت حج عبادت روزه عبادت په دا مې سر نه خلاصېږي چې دغه زه چې معاملې کوم ګوډیان خرڅول او ګوډیان رانیول ګوډیان جوړول او بیا ګوډیان پر چا خرڅول دا زه خپله مسله نه درته وایم چې بیا به ملایان نارې چې چا مولوي صاحب د ځانه خبرې کوي فتاوای دارالعلوم دیوبند زموږ فتاوای دارالعلوم دیوبند لکه قرآن پاک دی بخاري شریفه ده بیا رالاندې زموږ دپاره فتاوا دارالعلوم دیوبند دی په هغې کې دا لیکلي دي پتنګ سازي پتنګ فروشي دا دواړه ناجایزه دي او حرام دي دواړه ناجایزه دي حرام هی هلک ته ویل ما څنګه دي نو بس او انشاءالله مولوي صاحب بس جمعې لمانځه بعد موږ اراده کړې ده خدای ستا قربان څنګه فخر کوې یو سړی د الله رسول ولیدی سړی ولیدي په کبوتر پسې منډې ویلې په کبوتر پسې د الله رسول وفرمیل دا شیطان دی شیطان دا شیطان دی دا و چې خلک پر دا کورو ګوډیان الزوي دا چې بیا دا ای درې لره ورسه او ای د مړو غریبانو به څه حال مړې به د هغه وایي چې خدای دې زموږ رقم کړه چې درک در معلوم سي د الله رسول فرمایي چې یو سړی پر سکروټو باندې کښېني دا ډېره ښه خبره ده تر دې چې سړی پر قبر باندې کښېني د الله رسول فرمایي و قبر ته یو جنازې له تللي صحابي قبر ته څنګ ول نه قبر ته څنګ مه وهه لکه ژوندی په ژوندي ته څنګ وهل پر ژوندي باندې پښه ایښول پر ژوندي باندې منډې وهل څنګه ګناه ده حرام کار دی د غسې و دا قبر ته څنګ وهل هم دغه حرام کار نږدې به نور ځي ستا پښې په سکروټو کې منډې که پښو د پښو چمړه دې واوښتله دا اسانه ده د الله رسول فرمایي تر دې چې ته پر قبر باندې خېږي بیا چې درې لره ورسي بیا چې دا د خدای صوفیان خو بیا نور پاتې شي دا لویه ژر بس ما توبه وکړه سهار مې لمونځ وکړئ جومات وسولو سپین ژرې سړی هلته په کونج کې ولاړ دی پر سنتو پر سنت ولاړ جومات تیر ما ویلې د ده درننه په دې سر نه دی خلاص چې سهار جومات ولاړې بیا راسه په جومات کې شریک سه سنت که رسول ورسوه که نه رسېدل جومات یې ردي بیا یې مه کوه بلا ما یاره دماغ خو دې خراب دی په هر چا کار مه لره ما ویل چې د ده په 80 کاله په دا مسله سر نسو خلاص نو به ته په غسل د ده څنګه سر وخلاصوې نو به ته په غسل د ده څنګه بیا چې یو سړی صوفي بیا په ګوډیانو پسې منډې وایي د الله رسول و دغه صوفي دا نور هم ښه یم دا هر څوک چې دی خو صوفي ډېر بد ایسېږي صوفي ډېر دا د الله رسول دې ته شیطان ویلی دی شیطان اوس که دی خوا به دی بلکل یې بده که پر دواړو سترګو یې بده که خو خالي ترجمه مې درته وکړه د الله رسول و دې ته چې ویلی دی شیطان ویلی دی بیا واورئ عزیزان دا ګوډیانو کې بیخي ډېر تاوانونه نقصانونه شته اول نقصان یې دا دی عزیزانو چې دا اوس همسایګان ډېر ځینې زهیرېږي همسایګان ځینې زهیرېږي همسایګان دې زهیر کو د الله رسول فرمایي چې کوم چا همسایګان زهیر کو والله العظیم د بخاري او د مسلم حدیث دی د الله رسول فرمایي والله العظیم دا چې دی دا مؤمن نه دی دا مؤمن نه دی حضرت ابو هريره وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس ونیوی ما ته ویل ابو هريره ما ولها ول د همسایګانو سره شک وکړه د ځان حقیقي مؤمن جوړوي حقیقي پښتو کې اصلي مؤمن که د ځانه جوړوي د همسایګانو سره شک کوه دا ته چې راولاړ شوې تا چې پر چت باندې ګوډیان الځی او دا همسایګانو ته بیا چې هغه د دې سورناوې بولي هغه سیټیانې بولي څنګه سر مې نه په خلاصېږي بیا په لاور کې چې بیا هغه موزیک دی بیا زنانې دي بیا کسې دا چیش دی دا چیش دی اسلام ولې بدناموي خدای ولې بدناموي رسول ولې بدناموي دا علما فرمایي چې کم څو ګوډیان خرڅوي یا کم څو ګوډیان جوړوي د ګوډیانو خرڅېدو او د جوړېدو روپۍ د ده سره ورسره وي بیا ته دله راورسې چای ورسره کولی شي علما فرمایي یا چای نشي ورسره کولی کله کله نه یاست 2 نمبر صوفي چې پیدا شي بزرګ ما یو یار په بینک کې دی وایي د کور که زه چای کولی شم دا بینک کې دی دته بیا بینک والا سودخوره معلومیږي صحیح سلو او دلته خپله د ګوډیانو دکان دی دلته ګوډیان الزوي دلته ګوډیان جوړوي او دلته ګوډیان خرڅوي
دا بیا دې سره بیا څوک کوي. بیا علما فرمایي په ګډیانو کې دا کله چې ته راولاړ سوې تا ګوډۍ الزوي بیا به ګډیان یو د بل سره لړاوي که څنګه په دې کې دا ته چې د ده سره لړاو کوې دا په اسلام کې حرام دی ناجایزه دی. موږ خو وایي چرګان جنګول سپیان جنګول زرکان جنګول په دې خو ټول سر خلاص دی. ګوډیان جنګول لړاول یو د بل کوشش دا دی چې زه تا ته تاوان در ورسوم زما ګوډۍ نسي کانټاس ستا د کانټاس دا حرام دی دا ناجایز. یو مسلمان کور ولې ور خراب کوي صحیح یو سړی د شل واره د ځان سره شی راخستې ته وژنې او بیا فرمایي عجبه دا دې ته نکتې وایي نکتې په دین کې په اسلام کې په شریعت کې دې ته څه وایي دې ته نکتې ویل کېږي چې کله یو سړی په کور کې دی چیرې دی کوټۍ را ګانټا سوی دی رالی ده ونیوی دغه نیونګه د ده دپاره جایزه نه ده دا حرام کار دی حرام دا د مسلمان حق دی د مسلمان مال دی د مسلمان حق او مال دلته چې اوس یو سړی چې وټې غلا کوي نو دا خو مشهوره مسله ده چې دلته یو خوارکی پیښ شي او بیا موږ د لمانځه سربه نو به څه وایي سپین زر یې لاس نشي غورځولی هغه هم لاسونه غورځوي تا ماجد کې غلا کوله دلته د په کور کې وګوره لس ګوډیان یې نیولې دي دا رقم حرام دی لکه چې وټې سړی غلا کوي صحیح شو په خبرو خو ستا هم سر خلاص دی زه به سر در خلاص کما اول خو په اسراف کې راځي د الله رسول فرمایي الله فرمایي چې دا کم څوک اسراف کوي دا چش دی دا د شیطان ورونه دی د شیطان ورور دی. دویمه خبره دا ده ته راولاړېږې دغه ګوډۍ چې دی هغه ته لړاوی نو کوشش دا دی چې وده تاوان ورسوم یوه مسلمان ته ته په کوم کتاب تاوان ورسوي نقصان ورسوي صحیح سلو بل کوشش دا دی که یاره د چا ګوډۍ چې دی هغه ما ونیوی د چا مسلمان مال دی ته څنګه راولاړېږې د هغه مال چې دی هغه یا خورې یا یې نسي صحیح سلو بیا د هغه سره چې بیا نورې کومې خبرې تړي پر چتو باندې د خلکو کورو ته ګورې دا به څنګه خبره یې په دې نه سره خلاصېږو چې زما د کور چت چې دی هغه چاردیواري غټه د چا کور ته نه ګورم په دې نه سره خلاصېږو چې یاره زه د چا ګوډې سره زه لړاوم نه لړاو پیچاو چې دی بولي زه د ګوډۍ نه ور کانټا کوم دا خود دې ګوډۍ الزول دا جایزه نه ده. فتاوا دارالعلوم دیوبند جواهر الفقه مفتی محمد شفیع رحمه الله هغه دا لیکلي دي لهذا دا چې کوم څو ګوډیان الزوي دا حرام کار کوي دا ناجایزه کار خوښه مې خپله ده که الزوی هم که نه الزوی هم خود الله د رسول یوه فتوا درته ګوري وره ته زما څه څونه بد وړیا و چې زه پر تا فتوا درکړم خدا مه یا پر ما باندې څوک فتوا د الله رسول فتوا کړې ده والله العظیم دا سړی مؤمن نه دی چې امسایګانو ته تاوان نقصان ضرر او تکلیف چې ورسوي. اوس د دې څه ته اندازه ولګوه که واره درته خوري که د الله او د رسول خبرې د زړه ته نه لوېږي که د الله او د الله د رسول دشمني برداشت لري پر دواړو سترګو بیا راسه ماجد پر سر یې والوځوه که نه لري بیا نو ګوره ناجایزه مه کوه. پنځه وخت لمونځ په جومات هم کوه تسبیح هم تر ټولو زیاتو اړه او چې سوی اجتماعي در ګردو مخکې تا موټر تیار کړی او دلته دا دندم کوي دا مه کوه دې ته دوغله پن وایي دې ته چش وایي دې ته منافقت وایي.